اوس وخت کې دغه کار داسې نیم نیم ځای کې روان دی پوه شوې د دې وجه څه ده چې مونږ د شیرزادو د سارک خلک مونږ یو دغه دوه ولسوالۍ یو جهادي ولسوالۍ دي چې دغه سارک مونږ ته په دغه شیرزادو په دغه ټک باندې په توتو او په سارک باندې مونږ ته جوړ کړي چې دومره ځمکه به لرله چې د سارک ختمه کړه د 100% ډیزاین نه راغلی کومه ساحې چې جګې دي له منځه وړو هغه کې ټینک او کم ځای چې تاسو د کار کولو لپاره چې کوم وسایل یا تجهیزات دي دا مکمل شته سلامونه فانوس افغانستان کتونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ زه سراج الدین پژواک یم تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل لیدونکو شیرزاد ولسوالۍ ته راغلی یم او دا د نکرخیل نه تیر شوي د ګندمک خوړ ساحه ده دا چې د آبادۍ خبر دی د پرمختګ خبر دی د ننګرهار او کابل لوی سړک چې د کلونو پخوانۍ پروژه وه له نیکه مرغه یې اوس چارې عملاً پیل شوي دي د دغه سړک د کار چارې تر دې سره پورې راغلي دي او همدارنګه کار په چټکۍ سره روان دی موږ هم دلته راغلي یو غواړو تاسو ته خپرونه ریکارډ کړو تاسو هم راسره پاتې شئ مکمل شاوټونه دغه ساحې وګورئ د خپرونې کوربازه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې شیر علي افغان ملتیا کوي راځئ لیدونکو شاوټونه ګورو له هغې څخه وروسته له ځینو ملګرو سره مرکې هم کوو تر وروستیو پورې مو ملتیا وکړئ
قدرمنو خوږو بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر زمونږ د هیواد یو قدرمن ځوان انجینر صاحب د هیواد خدمت کوونکی سره ولاړ دی ستړي مشه جوړ په خیر څنګه حالات ښه دي طبیعت مجاز زندگی ښه تېرېږي شکر د مننه لیدونکو ته مې ځان وروپېژنې زه عبدالتواب یم د استکچه دغه انجینر یم د سړک د جوړېدلو انجینر یم په واتساپ څنګه حالات څنګه دي شکر د الحمدلله ښه دي کاروبار کې څنګه دا مطلب ستاسو وظیفه ده په اصطلاح راحت یې پکې که نه د شکر د الحمدلله خپل وطن د جوړوي راحت یم خوشحاله یم دغه سړک په جوړولو باندې چې اوس سړک شروع دی او چارې مطلب فلحال دپاره روانې دي ستاسو هغه لومړی احساس اورو هغې نه وروسته به تخنیکي پوښتنې وکړو من خدا احساس ده چې خپل وطن ده انشاءالله تعالی دا سړکونه خو ټول جوړیږي او خپل وطن ته چې هر ځای کې آبادي کېږي موږ په دې کې ټول خوشحاله یو بالکل ډېره مننه انجینر صاحب زه به تا لومړی پوښتنه داسې وکړم د سړک د ډیزاین په مهال کوم تخنیکي معیارونه په پام کې نیول شوي دي ما خو تخنیکي هغه دغه دي چې هر ځای کې موږ پلچه کې دي جوړوي واشونه ورته وایي دا جوړو کاظمي ورته وایي دا جوړو چې کم کې صنعتي دیوالونه دي ښویږي دیوالونه ورته ورکوو دا جوړو کم ځای کې غرونه دي شیونه دي دې ته سلوبونه ورکوو چې د اوبه معیار په خپل هغه باندې راسي تیږه راکولی نه شي موټر خطر نه بچ شي تاسو یادونه د اوبو وکړه که نه دغه د اوبو د ایستلو دپاره به تاسو هم یو سیستم برابر کړی یو د اوبو ایستلو ګټه څومره واغې څومره ده په سړک باندې دا سړک باندې ډېر تاثیر کوي سړک باندې چې اوبه ورغلې سړک خرابېږي کینی له منځه ځي یو بغل او بل تغل ته موږ سړک ته ریاله لرو چې دا اوبه خپله راسي په پلچک برابر شي پلچک باندې لاړې شي د موادو کیفیت څنګه کنټرول کوئ تر څو به دا سړک تر اوږد مهاله پورې دوام وکړي موادو دپاره موږ لابراتوار لرو د کیسیو منیجر لرو کیسیو انجینر لرو دا ټیسټ کیږي لابراتوار کیږي بیا به لغې نه موږ په ساحه کې اچول کېږي په اچول استعمال هغه باندې استعمال کار اخلو او د کار د نظارت دپاره څوک څه دا کار مطلب نظارت نظارت دپاره موږ پراجیکټ منیجر لرو انجینر لرو سیټ انجینر لرو کیسیو منیجر لرو کیسیو انجینر لرو دا ټول کې سره مرګلي سره یو وایي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي اوس وخت کې دغه کار داسې نیم ځای کې روان دی پوه شوې د دې وجه څه ده لږ دې ځای کې ځای وس کړی لږ هغه ځای کې ځای وس کړی دې هدف څه دی فعلا موږ ته دلته 100% ډیزاین نه ده راغلی کومه ساحې چې جګې دي له منځه وړو هغه کې ټینک او کم ځای چې ټیټ دغه ځای پرېږدو هغه ځای چې موږ ته خطر هغه کېږي له ول هغه خلاصو یعنې مطلب تاسو خپل لیول برابروئ بله پوښتنه دا چې د جګو ځایانو دپاره چې جګپوړي ځایان دي او بل دا چې د پلون دپاره تاسو څومره اطمینان ورکولی ځکه اکثره ساحې داسې دي چې هغې باندې مطلب باید پلونه وتړل شي آیا په هغې پلونه وتړل شي هغه ځای باندې موږ پلونه لرو که هر ځای کې پلچه کې لرو کومه ساحه چې خطري هغه ځای کې موږ خپله سنکاریګانې ورکوو کوم ځای کې چې ډېر هغه اوبه راځي خوړ لري هغه ځای کې پلچه کې ورکوو اندازې پلچه کې ته ګورو موږ نه پلچه کې ورکوو ډېره مننه انجینر صاحب السلام علیکم خوشحاله اوسئ محترمو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست ځینې شاټونه ځینې برخې تاسو د خپرونې وکتلې اوس توتو ته راغلی یم او دلته د یو مشر سره ولاړ یم چې دا د کلي مخور شخصیت دی او په څنګ کې دا د دې کلي د ملکتوب دروند مسؤلیت د دوی په غاړه دی سلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه ملک صاحب تېرېدونکو ته هم ځان ورمعرفي تاسو ته ښه راخلاص او زه د شیرزادو د ولسوالۍ مخکینه د ټولو شیرزادو په سطحه زه دلته رئیس هم تېر شوی وم په دې چې د ټولې ولسوالۍ په سطحه زه د قانونو او د اسلامي امارات د خوا نه زه یو مشر وم د اسلامي امارات د مشرانو نه د موږ دا خواهش دی چې موږ د شیرزادو د سارک خلک
مونږ دغه دوه ولسوالۍ یو جهادي ولسوالۍ دي چې دغه سړک مونږ ته په دغه شیرزادو په دغه ټک باندې په توتو او په سړک باندې مونږ ته جوړ کړي که دا هغې خواته جوړ کړي هغه بیا مونږ له نه کام له پیدا کوي او د دولت هم ډېر مصارف پرچي هره شوبله راوتلي د هغې له به د دوه پلونه جوړوي هغې له به بیا پلچکونه جوړوي دغه سړک چې دی دغه جوړ شوی سړک دی په دې نه پلچک غواړي نه ښه غواړي نه بد غواړي ځمکې د مونږ پکې چي او مونږ دې قربانۍ له مونږ تیار یو مونږ د اسلامي امارت د مشرانو نه دا خواهش دی چې مونږ له دا سړک د قومونو او د ولسونو په خوښه مونږ ولۍ ته هم لاړ یو او مونږ د مشرانو غېږو ته دا غږ رسولی دی مونږ ورغلي یو هلته ډېر سپین ږیري ډېر خلک ولۍ ته نه پرېږدي مونږ کم مشران ولۍ ته هم لاړ یو مونږ د شیخ صاحب سره په همدغې باندې خبره هم کړې ده هغه ویلې چې حاجي صاحب وخت به درته والمه د تاسو په خوښه باندې چې کوم تاسو خوښه یي په هغې لارې باندې به تاسو ته سړک تېر کړو نو د مونږ ولسونه ټول خواهش دا دی چې مونږ ته په دغه توتو باندې داسې سړک باندې مونږ له دا سړک تېر کړي مونږ ټول ولسونه په دغه ډډه پراته یو که په هغه ډډه باندې دا سړک تېر شي دا د ولسونو ډېر تاوان دی او مونږ دا د ولس خلک به ډېر خفه وو په دې به خفه وو چې د مونږ ګټې او د مونږ دغه د الله رضا دپاره مونږ به منډې ترلې کړي دي هغه نو په دغه سړک باندې که مونږ له دغه سړک داسې تېر شي مونږ به یوه پیدم ته نیوالو او د قام خلک به یو د سلوک او یو د هغه سره به مخ شي نو دغه سړک مونږ له ډېر ښه دی او که هغسې لاړ شي هغه سړک مونږ له تاوان دی کیدای شي دغسې بار لارې لاړې شي چې ویرانې شي هغه چوله ده نو هغه ډریورانو له هم ډېر تاوان دی کیدای شي کومه لارۍ پکې چورم شي دغه لار چې ده دغه لار د قام ولس دپاره هم ښه ده او د مونږ د دولت دپاره هم ښه ده تیار امنیت دی مونږ هر چېرته کورونه دي په دې سړک د دې ځای نه نیولي ان تر تشن کې پورې مونږ دا کورونه دي او که هسې لاړ شي هغه یوه دشته ده دشته باندې هېڅوک هم نه چي په دې چې هغه لار داسې لار ده چې هغې باندې بدون دغسې د رمو او د کوچیانو نه بغیر څوک نشته دی نو دا د سړی چې سړک تېروي یوه لار تېروي د هغې نه باید یو سړی داسې یوه پیدا والي چې قومونه ولسونه یو سلوک ورته پیدا شي او یو لار چې مسخت چې دوه ترې پیدا والي او که هغه لار باندې سړک لاړ شي د ولسونو پیدا پکې نشته دی په دې نشته دی چې مونږ دا مشران دا د ولسونو خلک مونږ له دا ارزو ده مونږ له ویلي دي چې حاجي صاحب تاسو د مشرانو غېږو له دا خبره ورسوئ حاجي صاحب دا د مشرانو سره تاسو کښېنئ چې دا سړک داسې مونږ لره تېر شي وایي دغه کې که د مونږ ځمکې چې مونږ د قربانۍ له تیار یو په دې چې دغه به چې د دې قام ولس له پیدا یي نو مونږ د ځمکو نه هم تېر یو او مونږ د هر څه نه تېر یو مننه ملک صاحب خوشحاله اوسئ یو خبر دا چې د دې سړک افتتاح کېدله په میملې باغ کې هلته نو مولوي صاحب عبدالغني برادر صاحب هم راغلی نو زما په نظر که دلته دې ځای مشران ورغلي وي او دا خبرې په هماغه لومړي سر کې شریکه کړې دا به ښه نه وه نو هلته د مونږ د اسلامي امارت مشرانو نه د مونږ دا خواهش دی چې په دې 20 کلنه دوره کې د مونږ سره د سپین ږیرو سره یو مشوره کوله بیا په هغه مشوره باندې به دوم کار کوو او د مونږ نه بیا نظر واخیستو مونږ د میملې باغ له ورغلي وو د مونږ یو مشر جګ شو هغه ویلې چې دې کې زیاتې خبرې په کار نه دي او مسخه د همدغه خبرې کفایي دي نو مونږ خبرو له چا پرې نه کړو که مونږ خبرې کړې وې نو مونږ به داسې ویلې وې چې څوک څه نظر لرئ نو مونږ به خپله نظریه ورسره شریکه کړې وه چې مونږ له دغه سړک په دغه لارې باندې پکار دی چې داسې تېر کړو نو مونږ سره هغه موضوع چا شریکه نه کړله وویلې چې مشران خپله خبره کوي او تاسو به خبره نه کوئ نو بیا هغه خبره د مونږ همداسې پاتې شوله مننه کور ودان خوشحاله اوسېږه چې مونږ ته دې وخت راکړه زمونږ مشران په اصطلاح په هر قوم کې دي هڅه دا کوي چې د خپل ولس دپاره منډه وهي زحمت وباسي تر څو پورې خپل ولس ته سهولتونه راولي دا چې دا سړک په هغه دشته تېرېږي منم چې خلک به کابل ته پرې ورسېږي دا لار به هغوی دپاره څه مناسبه وي خو دلته ډېر ولسونه پراته دي د دوی هڅه او د دوی هغه غوښتنه هم دغه وي چې سړک په دې لاره باندې تېر شي تر څو پورې خلکو دپاره هم اسانتیا شي بله خبره دا چې د خلکو ځمکې پکې ارزښتمنې کېږي بله مسله دا چې د خلکو کاروبار هم سره ښه کېږي ځکه اکثره خلک به راوځي د سړک غاړو ته به پمپونه جوړ کړي دوکانونه
دوکانونه به جوړ کړي د ټول ولس دپاره ګټه ده یعنې مطلب ولس غواړي چې دا سړک په دغه 2-3 ولسونو باندې تېر شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته یې وښایه کور ودان تاسو کور آباد چې دغې منطقې ته راغلي وئ چې دا د موږ د غریبو خلکو اواز د موږ مشرانو غېږو ته ورسوئ په دې چې د موږ مشران دي او باید بیا چې د موږ دغې خبرې له وګوري دا د ولسونو ارزو ده دا د موږ ارزو نه ده دا د دې غریبو خلکو ارزو ده دلته نه کار شته نه روزګار شته دی او که دغه لیکه موږ له پخه شي موږ به د اسلامي امارات نه اوس هم خوشحاله یو د موږ حکومت دی د موږ دولت دی دا دولت موږ غوښتی دولت دی او دا د اسلامي امارات دا د کوچیانو د غریبانانو او د موږ غوندې خلکو دا د ټولو د شریک دولت دی خو موږ ډېره مننه ده که موږ له دا سړک په دغه لارې باندې تېر شي موږ د غریبو خلکو د دې قومونو او د دې خلکو د ارزو ده نو موږ له دا سړک داسې تېر کړي تاسو کور آباد چې موږ له راغلي او د موږ دغه غږ د موږ مشرانو له ورسوئ الله دې تاسو سره ښه وکړي کور هم آباد بیا هم کتونکو ښه راغلاست ستړي مشه جوړ په خیر عام وګړي سره ولاړ دي د دغه سړک په اړه به ترې نظر واورو اکا ستړی مه جوړ په خیر خیر جوړ تکړه په خیر ډېره مننه لیدونکو ته نظام وروپېژنه زه د دې ساحې یم نکړخېلو او دغه منطقې سړی یم او د قوم مشریم لرم خپله او دلته چې دی د سړک باندې خلک ډېر خوښ دي بلکل ښه حاجي صاحب دا چې تاسو تجربه حتما ژوند تجربه ده که نه مخکې سړک ټول خام و اوس الحمدلله کار پرې روان دی پخېږي انشاءالله ستاسو هغه خاطرات د ستاسو تجربه دې په اړه باندې څه ده موږ دا خاطره ده که الله پاکې پوخ کړي او دا خلک خدای قایم کړي پوخ شي انشاءالله دا به ډېره پیدا وکړي دې خلکو ته او د دې نه به خلک ډېرې پیدې واخلي دا سړک جوړ شي د عامو خلکو دپاره څه پیدا ده د عامو خلکو دپاره دا پیدا ده چې وخت کې 200 کړی اوس به 100 روپۍ شي دا پیدا ده او مخکې 2 ساعتو کې رسېدلي اوس به 1 ساعت کې رسېږي دا پیدا ده دا پیدا که نه او بل هغه چې ناروغان وي ناروغ وي هغو دپاره هم ترکاري وي ترکاري نه ده اوس ترکاري دي زموږ چې موږ هلته په کوزو رسېدلو اوبه به یې کړې اوبه به تر ناوانې اوس به انشاءالله خدای پاک خیر کړي روغه به رسېږي سالمه به رسېږي بل کاکا دلته چې دی اکثر ځمکې پکې ورانېږي زراعتي ځمکې دا خو چې دی موږ په دې باید خوشحاله اوسو چې سړک جوړېږي دا یو اړخ شو صحیح شو بل اړخ یې دا چې د خلکو زراعتي ځمکې پکې ورانېږي د دې په اړه ته څه وایې موږ دا پکې ویو چې دا د خلکو ګوره داسې ځمکه هم د خلکو وي چې همدومره ځمکه به لرله چې د سړک ختمه کړه همدومره ځمکه به هم لرله او باید چې د دولت انشاءالله ښه دی اوس نن سبا شکر الحمدلله باید چې د خلکو سره څه وکړي او بې قیمت دغه وګالي ځکه پخواني حکومت پیسې ورکولې او اوس هم باید چې ورکړي دا پکې موږ دا ښیو آیا ستاسو په فکر باندې دغه پروژه به د دغه خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې څومره غښتلي اوسي دا پروژه به انشاءالله موږ خو چې دا نن سبا ګورو کار یې ښه دی انشاءالله او خدای به کامیابه کړي انشاءالله خدای پاک خلکو دپاره اقتصادي ګټه څه ده خلکو دپاره اقتصادي ګټه همدا ده چې هر څه ښه متوجه رسېږي هر څه کېږي که الله پاکې وکړي او که الله وکړي دا به ښه کېږي بلکل دلته چې دی د سړک په غاړه کې چې کومې ځمکې دي کوم یا دوکانونه دي دا به دومره ارزښتمن شي چې د ځمکې قیمت به هم زیات شي بله خبر دا چې دلته عمومي لیان دی حتما خلک دوکانونه هم جوړولی شي هوټلونه هم جوړولی شي د ټولو خلکو دپاره د کار او زمینه هم برابرېږي کاکا ډېره مننه خوشحاله اوسېږي په وروستیو کې د حکومت نه کومه غوښتنه لرئ کوم پیغام لرئ مهرباني د حکومت دا پیغام لرو دغه لرو چې دا د خلکو د ځمکې څه مجرۍ ویر کړي شي حتما او دا به ډیره غټه مهرباني وي دا خلک ډیر غریب خلک دي او سړک باندې په دومره خوشاله وي چې خدای وکړي ګوره دې سړک بالکل ممانعت ته هیڅ چا نه دی کړی نو مشکل پکې پیدا شوی که په کور ورغلی که په پټي کې لاړ دی که په زراعتي ځمکه کې لاړ دی او هیڅ چا ممانعت نه دی کړی ډېره مننه کاکا خوشحاله اوسئ بالکل دا سړک یعنې موږ به پیدا شوي وینو چې دا خبرې روانې وي یعنې اکثره داسې خلک چې پکې سپین ګیري شو خو سړک پوخ نه شو ډېر خلک ورته خوشحاله دي ډېر لیواله دي ځکه دا ګټه موږ ټولو خلکو دپاره ده خو بیا نو که لږ څه نه څه دغه زراعتي ځمکې چې کوم خلک ډېر غریب دي هغو ته باید یو څه نه څه ورکول شي کور ودان خوشحاله اوسئ ورور تا راځه چې صد به وکړو اوس مننه خوشحاله اوسئ موږ ځای نن ګوره نږدې دي الحمدلله کتونکو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر ښه راغلاست خوږیاڼو ولسوالۍ کې او بیا نو اشمخیلو خوړ ته رسېدلي دا اشمخیلو خوړ دی که نه انجینر صاحب نو د کار ساحه اوس فی الحال دپاره اشمخیلو خوړ او اشمخیلو خوړ نه خو دی کاره ګندمک خوړه پورې کار رسېدلی البته ګندمک پورې نو دلته یو ځوان څه ولاړ دی د په دې ځای کارګر دی سلام ستړی مه جوړ په خیر وعلیکم السلام په خیر ورونه خیر څنګه یې وروره شکر دې ته خیر حالات څنګه دي کرار نوم مبارک دی واخله نوم مې واحد الله دی د شیرزاد ستړی ستومانه خو به نه ډېر نه ښه راحت دی تر تازه ښه دا راته ووایه چې په دغه پروژه کې
په کوم ځانګړي کار باندې تاسو بوخت یاستئ؟ زه خپله خو دا د موټرو تنظیم باندې مثال د سړک نه راوړي دی خوا لاندې ځي یا پاس کوم شخصي موټر سره ټکر ونه کړي یا خپلو کې سره ټکر نه شي بس دغه تنظیمونه. ستاسو دپاره د کار شرایط څنګه دي؟ کوم ستونزې مشکلات خو نه لرئ؟ نه بیخي یعنې راحت یې پکې په اصطلاح لکه څنګه چې یو کارګر کار کوي د هماغه په شکل باندې ټول لوازم تاسو ته برابر دي؟ او ټول برابر. ډوډۍ په خپل ټایم درکول کېږي؟ خپل ټیم. لمانځه دپاره خپل ټایم؟ ښه ډېر ښه خوشحاله اوسېږئ. کور ودان د کار په جریان خو تاسو کومې ستونزې سره مخ شوي نه یې؟ نه. پروژې نه خوشحاله یې؟ بس صحیح. بل د یو ځوان په حیث باندې یا د کارګر په حیث باندې د دغه کار چې مطلب د شیرزاد ولسوالۍ د سړک پیل شو ستاسو احساس څه دی؟ ما خو په دې ډېر جو خپله سیمه هم دا خوشحاله کېږو ډېر زیات احساس ورباندې لرو چې به سړک پوخ شي موږ ته یعنې ډېر وخت وشو چې همداسې خامه و ده نو انشاءالله چې پوخ شي ولې نه خوشحاله کېږو هر یو په خوشحاله کېږي. آیا تاسو د کار کولو لپاره چې کوم وسایل یا تجهیزات دي دا مکمل شته؟ کوم کوم دي؟ مثال سیفټي لحاظ باندې جمپر دی خولۍ ده ماکس دی. د دغه پروژې د پرمختګ لپاره تاسو شخصا که نه د یو کارګر په حیث باندې څومره زحمت او څومره هڅه کوئ؟ ډېر زحمت او ډېر هڅې کوو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ کور ودان الله یې لره. تاسو نه مننه چې راغلئ او دې ځای نه معلوماتونه اخلي او خلکو سره شریکوئ. الله مو لره. غواړم سیاسي